د خوست ولایت ښاروالۍ ریاست له لوري شپږ ټنه په تاریخ تیر او بې کیفیته راټول شوي خوراکي او غیر خوراکي توکي وسوځول شول. د ښاروالۍ مسؤلین وایي یا توکي د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د خوست ښار او بېلابېلو ناحیو څخه د څارنې پر مهال راټول شوي وو چې په یوه خوندي ځای کې وسوځول شول. خوست ښاروالۍ له لوري په تیرو شپږو میاشتو کې د ښار په مختلفو سیمو کې په تاریخ تیر مواد چې خوراکي غیر خوراکي پکې شامل وو راټولو د مقرره هیئت په حضور دست کې وسوځول شول. به اجرات انشاءالله دوام لري او شپږ ټنه د تیرې دوې روبې په تاریخ تیر مواد و چې خوراکي او غیر خوراکي مواد پکې شامل وو. بل لور ته خوست میشتې د ښاروالۍ دغه اقدام ستایي او وایي هغه خوراکي او غیر خوراکي توکي چې نیټه یې تیره او بې کیفیته وي د خلکو روغتیا ته جدي زیان رسوي. اول قدم کې د ښاروالۍ موږ دغه اقدام ستایو چې دوی هر وخت خپل مسؤلیت په ښه شان ادا کوي چې دوکاندارونو باندې ګرځي د کوم په وخت تر سامان دوی ترکیبوي راوړي سوځي. نن چې دا څومره سامان سوي دي په دې کې به زموږ په نظر د ډېرو ځوانانو هغه صحت چې خرابوي هغه صحت د باد شو. دوکانداران هم غوښتنه د هغه ده چې هغه دوکانداران چې اوس هم په وخت تیر سامان خرڅوي دا مه کوئ، دا هم د دیني نقصان دی هم صحت نقصان دی. هر هغه څه چې د هغه باندې ګټه کوي پیسې ګټي دې خو صحیحو پیسې به وګټي خو دا خو لوی ظلم دی. ظلم کول دا آینده ښه نه لري. د یادونې وړ ده چې د خوست ښاروالۍ ریاست مسؤلین په دوامداره توګه په ښار او ولسوالیو کې هټۍ او مارکیټونه څاري چې په تیر کې هم پر وخت تیر شوي او بې کیفیت مواد راټول او سوځولي دي.